اختر دې مبارک. خیر مبارک. تا ده هم مبارک. خیر اوسې ایماندار اوسې. جوړ یې؟ ته څنګه یې؟ ته څنګه یې؟ جوړ یې برابر یې؟ ته برابر دی. د دنیا چینجی د اختر په اول ورځ بیا راغلی په دوکان کې ناست یې څه بدې وینې؟ دوکان مې د دوکاندارۍ دپاره نه دي خلاص کړی ما کش مبارکیان یې نه دي کړي. دلته مې یو شی پاتې شوی و هغه له رالمه. ښه بېرته ځېږه؟ هو ځم. څنګه یې؟ شکر دی الحمدلله. ته څنګه یې؟ اوله د په خیر د په خیر د شروع کړي ده. روان دی شکر دی. ته څنګه یې؟ شکر الحمدلله. تر د پر څه حالات دی؟ بیخي خیر خیریت دی. نو ته اوس زیاته ځې چکر کوې؟ هو محمد خانه چې ټی کوم یو خبره مې درته کوله اتامه ساعت په مسجد کې نه ولیدی. څه مسله خو نه ده بیماره خو نه دی هلته پسته؟ یاره واقع شریف خانه زما هم نه دی ور پام شوی. ما ډېر په مسجد کې پام وکړي. محمد خانه یې وجه خدایه هله پکار دی چې باید هلې وسي. یاره شریف خانه زما یو خبره ذهن له راله. څه خبره؟ خبره دا ده شریف خانه یو 4-5 ورځې تر اختر له مخه دی دوکان له راله. جانه اختر ته د تیاري کړې ده؟ زما خبره د زما خیال نه واورېده لکه څنګه؟ یا محمد خانه ستا خبره مو واورېدله که یاره مشی مې نه دي کړي خو کوم یې څه د تیاري نه ده کړې وخت خو بیخي ډېر لږ پاته دی. کپړې خو بیا په دارنګه لنډ ټینګ ګسه نه جوړېږي. کوم یې محمد خانه اراده مسته کوم. محمد خان زه به ولاړ شم. ځې؟ خود ورسه. ښه ښه ځه نو چې ټیکو یې ځم مېلمانه به راغلي ستا مننه چې راوګرځېدې اختر مبارکي دې راکړه. سلامت اوسې. صحیح دی مهرباني لاړ. خداحافظ. دا څوک پیسې ورې وټکاوه اوس څوک معلومېږي هم نه. اخر کوچنیان دي که څنګه د خوب یې هم وایسته زړی نه معلومېږي. نوي کالي نوي کالي دا چا راوړي دي؟ دا خو ښه څه اوس په اختر کې مشران له مبارکۍ له کې زمو پیسې هم کېښې دي. یا خدایه دا څوک دی چې زما په حال دی خبر دی؟ دا ښځې اوس په مبارکیانو کې وکړم. دا چا راوړي دي څوک دی پر ما خدای مهربانه کړي. دا ښځې اوس په مبارکیانو کې وکړم خوشحالي به کې وکړم بازارونه به کې ولاړ شم اختر کالي هم پیدا شو پیسې هم پیدا شوې. زیاته خو زه غواړم چې ته هر یوه غیبي سمه کې له ما سره نور څه دي خو زه نوم د دنیا سیال وګڼلم هر څه یې راکړل. یا الله ته یې غیبي سمه کې که هر چا راوړي.